د اکاډمیسن علامه عبدالشکور رشاد بابا الله دې پر ده ورحمیږي د ده سره زما هم یوه خاطره تړلې ده. هغه دا چې د 1982 کال و. دغه وخت نو ما د شاعري هغه تاند وختونه و او تر ډېره پورې زما بوختیا د خطاطۍ او رسامۍ د هنر سره و. نیت مې سو چې کابل ته ولاړ سم، نو دا چې د علامه بابا سره مې د ده د لیکونو د لارې او څېړنو د لارې پېژندل، همداسې د رفیع صاحب سره د لیکونو څېړنو له لارې پېژندل او تر دا ګړی مو سره لیدلي نه وو. نو نیت مې وکړ چې د دواړو علامه بابا او د رفیع صاحب انځورونه وکاږم. نو د علامه بابا انځور مې شروع کړ. تقریبا هغه وخت مصروف وم، د سهار د خوا به مې لږ کار پر کاوه. په 15 ورځو کې مې دا انځور بشپړ کړ، د دواړو البته د رفیع صاحب ده او د علامه بابا ده. دا مې د ځان سره واخیستل، مال دا به د ډالۍ په توګه دواړو ته ورکړم. نو لومړی د علامه بابا سره مې ولیدل، ورغلو د ورځې په دروازه مې وټکوله، کور ته یو څوک راووتی، خو موږ یې راهنمایي کړو، ولاړو د ناستې خونې ته. داسې دوه منزل کې یو کوټه وه، د ده کتابونو د ناستې ځای و. سر ته یو د ډاکټر توصیه لیکلې وه چې ته باید ډېرې خبرې ونه کړې. بیا دی راغلی، روغبړ موږ سره وکړ او سره کښېنستلو. عیني خبرو کې مې ورته وویله چې استاد تاسو سره خو ډاکټر داسې یو توصیه کړې ده د ډېرو خبرو. خو ده ول ویې ول ډاکټران باید سړی بیروي. نو بحثونه مو سره وکړله. بیا هم د بوس په رابطه باندې پوښتنې ځینې وکړې. یوه کتابچه یې درلود، د روسۍ څلورکه کتابچه وه، په هغه کې د بوست کتاب لیکلی و، ډېر حواشي و تعلیقاتو، دا هم پر هغه یې راښکاره کړل انشاءالله چې چاپوم. په عیني خبرو کې دوې سپارښتنې یا دوه وصیت یې وکړل. اول دا چې ول پښتانه باید ځوانان باید وختي ودونه وکړي او پښتانه باید ولورونه یا هېڅ وانخلي او که اخلي ډېر لږ واخلي، تر څو پښتنو نسل ډېر سي. هسې هم خندل ول په جنګو کې وژل کېږي د وخت تحولاتو کې ده، تر څو پښتانه نفوس ډېر سي او عین وخت کې تعلیم ته مخه کړي. دغه وخت ما شاعري کوله. بله سپارښتنه یې دا وه چې پښتانه ځوانان باید په مجموع کې دا تر شعر و شاعرۍ و تحقیق ته ډېره مخه کړي. تحقیق ته په دې وخت کې ډېر ضرورت دی او تحقیق وکړي. نو ورسره کښېنستلو، عکسونه مو ورسره واخیستله. بیا چون د دې صحت هم داسې ښه نه و، خو بانډار مو ورسره وکړ چې راولاړېدو. خو راولاړ سولو سره نو د ده په نیت کې به وه، خو دا ګړی په یاد نه سوله چې یو ډالۍ یو کتاب یو شی راکړي. ما هغه د ده انځور ورته کښېښاوه، ورته ویم خندله. هغه د عکس ځای هم د ده خپله د کوټې هغه چوکۍ وه چې دی پر ناست و، او دغه عکس یې ما د یو مجلې څخه راخیستی و، بیا مې په غوړ رنګ انځور کړي. هغه بیا وروسته د ده د سیمو تاریخي جغرافیې پر کتاب باندې د مرکو ټولګې چې ده پر هغه باندې چاپ شوه، میوند خپرندویو ټولګې چاپ کړه همت صاحبي. نو خیر خو موږ راووتلو، زه رالمه، راورسېدم بېرته هلمند ته رالم. یو څو وخت وروسته
ده کتاب البته داسې څو میاشتې به تېرې شوي وروسته د کندهار اطلاعات کلتور ته یو کتاب راستولی و زما په نامه ما ترې ډالۍ کړی و چې شریف دوست بوست دغه کتاب د امان الله سیلاب صافي و شعري ټولګه وه چې ستا د سترګو بلا واخلم نو هغه ټولګه تر اوسه پورې ما خوندي کړې ده د ده د لاس نښانې هم راسره ده پر ده دې الله ورحمېږي او بل دا چې ما په ژوند کې د هیچا کتابونه به مې دومره ډېر نه یې مطالعه کړي او دومره علاقمندي به مې نه وي ورسره لکه د ده او زه خپله دا اعتراف کوم چې زما خپله نثري سبک چې دی د علامه بابا د نثري سبک تر تاثیر لاندې دی او د ده دغه وینا وه چې زه دې ته واڅولم چې ځوانان باید تر تخلیق تر شعر و شاعري ډېر تحقیق ته مخه کړي ځکه ول اوس په کافي اندازه شعر شته شعرونه خو تحقیق کم دی څېړنو په برخه کې ضرورت شته د ده دغه وینا او توصیې او وصیت و سپارښتنې زه واڅولم چې زه تحقیق ته مخه کړم هغه دی د تحقیق ډګر ته راغلی یم هغه د ده وصیت و نصیحت انشاءالله پر ځای کوو او د ده پر قدم قدم یې ږدو تحقیق او څېړنې کومه اوس هم مخته یم خپله په تاریخي ژبپوهنه کې او لرغوني تاریخ کې دا مې د علاقې وړ مضمونونه دي په دې کې کار کوم او نورو برخو کې د افغانستان د تاریخ او تاریخي جغرافیې لکه ده چې کړي دي د کندهار ټوپونومي لیکلې د افغانستان ټوپونومي او تاریخي جغرافیه پر هغه باندې به نور هم کار کوو او دغه لار به تعقیبوو الله دې د ده ګور د نوره ډک کړي فردوس جنت یې نصیب شه